سعودیانو سږ کال تاسو ته یو 100 کارتنه خرماوې رالیږلي. 100 کارتنه خرماوې د حج درته رالیږلي او له 10,000 څخه یې د افغانستان د حاجیانو سهمیه 40,000 ته پورته کړي. 40,000 نفره چې د هر نفر لږ تر لږه 15,000 ډالره مصرفوي. لږ تر لږه 15,000 خو یې ډېره ادناترین مصرف ته چې دی په حج کې مصرفوي. تر 10,000 ډالره پورې خلک مصرفوي. نو ته 40,000 راواخله په 10,000 ډالره کې ضرب کړه څو کېږي؟ دا څومره روپۍ دی له ما وړي د حج په نامه د دین په نامه. او په داسې حال کې چې د سعودي یعنې د سعودي خلک چې دي دا سږ کال 400 میلیونه 400 میلیونه دی د افغانستان غوندې فقیر ملت څخه د کال وړي. او سږ کال سعودي دا ټرمپ پرون خبره وکړه چې سعودي 600 میلیارده ډالره 600 میلیارده ډالره په امریکا کې سرمایه ګذاري کوي په دغه اول کال د ټرمپ کې. او ټرمپ وویل چې زه کوشش کوم چې دا 1 ټریلیون ډالر ته یعنې 1000 میلیارده ته یې پرې ورسوم. او دا کار کوي. یعنې سعودیان له اروپا څخه یوازې د 2.5 بلیونو ډالرو د کال ګاڼه اخلي. د ښځو ګاڼه نه ده. دا ما ډېر پخوا راپور پې لوستی و. سعودیان له اروپا څخه د ښځو جولري د 2.6 بلیونه ډالرو په ارزښت هر کال اخلي. او بل خبره درته وکړم، ما په زراعت وزارت کې کار کوو. که چېرته د افغانستان ټولو خلکو ته مفته غله ورکړې، مفته غله د یو کال د دې ټول مصرف چې دی 2 بلیونه ډالر نه کېږي. چې مفته غله ورکړې هر کور ته د کال ټوله غله مفته ورکړې ټول مصرف یې 2 بلیونه ډالر نه کېږي. 2 بلیونه ډالره. او 2.6 بلیونه ډالر دی یوازې اروپا ته د ګاڼې اخیستلو لپاره ورکوي. او 1000 بلیونه ډالر 1000 بلیونه یعنې 1 ټریلیون ډالر دی په امریکا کې سرمایه ګذاري کوي. او وړي له چا؟ د ما او تا زړه مور ده، د ما او تا زوړ پلار ده. صاحبه حج مکه مې ډېر ارمان ده. مکه شریفه مې ډېر ارمان ده. هلته یې غمسایګان له لوږې مړه کېږي. هلته وروره په کلي کې خلک دي داسې کورونه دي چې په یو کال کې دیګ نه پکې باندې کېږي. دلته وروره دا حج ته روانه ده، دی حج ته روان ده. یعنې تاسې باور په خدای وکړئ موږ په خپلوانو کې یو څوک ده ځمکه ورته خرڅوي، یوه کونډه ده له پلار له کوره یې ځمکه ایستلې هغه اوس ورته خرڅوي. څه دې وایي زه حج ته ځم. دغه شی خو موږ که علما درلودای د خلکو ته غږېدای سوای، قناعت یې ورکوای سوای. د سختو وختو کې، د قحطۍ په وختو کې، د لوږې په وختو کې چې خلک له لوږې مړه کېږي، حج علماو په ډېرو ټولنو کې معطل کړی ده، معطل کوي یې. 400 میلیونه ډالره په دې هېواد کې په خوله یادېږي. دا شی اوس ولې دې موږ ملایان نشي کولی؟ ولې دې موږ علما نشي کولی؟ ولې دې موږ حکومت دا کار نه سوی کولی؟ دا ښه کولی سوی. دا قناعتونه یې خلکو ته ورکوای سوی، خو موږ له خلکو سره په دیني مسایلو ډایلاګ نه درلود. موږ په هغه کې اپالوجیټیک وو. ما مخکې هم درته وویل چې اعتذار آمیز او په اصطلاح خلکو ته مو عذر کوو. او عذر حکومتداري په عذر نه کېږي. لنډه خبره یې ده، په قاطعیت باندې کېږي. او په اتاتورک چې ملایان دغه حاکمیت رامنځته کړ، هغه په د انسټیټیوشنز په زور رامنځته کړ. او امان الله خان چې وبایلله په دې نه وبایلله چې موږ قوم چې ډېر هغه و ډېر افراطي و، دا و هغه و. اردو یې جوړه نه کړه، خلک یې ونه ټکولی سوی. چې خلک یې ټکولي وای، خلک یې یعنې دغه یې مات کړي وای. بچې سقا و بچې و ماتول بچې و بلوا بچې وه. دا یو 15,000 نفره د ده وژل سوي. تعلیم باندې د خوندو په تعلیم باندې له 1 لک ډالرو نه پورته یوه خور تمامېږي چې پاکستان کې درس وایي. له 1 لک ډالر نه پورته ولاکې د امریکا په اساس کې دومره خرڅه راشي. شرم دی قسم په خدای دغه ناستو خلکو ټولو ته وایم والله بالله شرم دی. دوی څه وایي چې دا خلک عقدې اخیستي دي. وروره څه شي عقده؟ 200 میلیونه مې د 15,000 لکه کېږي. زه راځم. او که چېرته 1 لک ډالره یو نفر ته ورکړي نو 4.5 لکه کېږي. 4.5 لکه کېږي، یعنې نور هم له پې زیاتېږي. یعنې په یوه افغانه پښتنه خور باندې 1 لک ډالر پاکستان اخلي، تا ته یې تعلیم یافته کوي، تا ته یې پاکستان درس درښیي. خو دا پلان د چا؟ دا پلان د پاکستان. دغه هلته ملایزم مخته بیایي، مدرسه مخته بیایي، دیوګندیزم مخته بیایي، او په نوي نسل باندې په پاکستانیت باندې کار کوي. یعنې دا ملا نو څوک د پاکستانی نه ده؟ خو د پاکستانی دلته یو کنفیوژن دغه د موږ خلک وایي چې طالب پښتو وایي نو چېرته پاکستان دی؟ بابا پاکستان کې د نشنالیزم تعریف یو قسم ده، په افغانستان کې بل قسم.
پاکستان په پنجاب کې هر هغه چاته پنجابی ویل کېږي چې پنجاب کې پیدا سوی پنجاب کې اوسېږي. په افغانستان کې په پښتنو ټولنه کې پښتون هغه چاته وایي چې په وینو په خټه باندې پښتون. پنجاب کې څوک په خټه پښتون نه هغه ته پنجابی نه ویل کېږي. موږ پیژنو که نه موږ اکثره خپل کلیوال او داسې خلک سړی تا درې منظر د درې نسلونه هلته لوړ سوي دي. هغه خبره به دی چې د ګوره دلته دوه کنسپټ دي. یو سړی پنجاب کې اوسېږي، یو سړی دوه نسله پنجاب کې اوسېږي، هغه ته پاکستانی شناختي کارډ او ډومیسایل ورکړی ده، هغه د پاکستان په سیاسي جغرافیه کې پنجابی ده. مګر دا خبره کوو خټه پښتون ده، اما د پاکستان په سیاسي هویت کې په سیاسي جغرافیه کې او د اسنادو له نګاه نه هغه پنجابی ده. تاسو لیک دغه په دغه باندې سر خلاص کړئ چې په پنجاب کې پنجابی چاته ویل کېږي. پنجاب کې جټان اوسېږي، رڼاګان اوسېږي، راجپوتان اوسېږي، دا ټول ځان ته نسلونه دي. اما جغرافیه یوه ده پنجاب ته وایي. هر هغه څوک چې په دغه پنجاب جغرافیه کې اوسېږي هغه که پښتون د کار څوک ده پنجاب هغه ته پنجابی وایي. او موږ خو همدغه وایو چې په افغانستان کې په پنجاب کې اوسېدونکي خلک چې دوه نسلونه په پاکستان کې پیدا شوي او پنجاب کې پیدا شوي دي او پنجاب هغه ته د اسنادو له لارې د اسنادو او د ډومیسایل او د شناختي کارډ له رویه هغه ته پنجابی وایي. والله بالله ثم تعالی هغه ته پنجابی وایي او هغه په افغانستان کې قایم. دلته سره د خلاصول په کار ده چې په افغانستان کې خو آخري پوښتنه ده اول خو دې ورور چې ورته مهرباني کته دغه مای کې ولا زبند کدلته د نور ملګری مراخل راغلی بخنه غواړم د لایف تی بیخي د غونی ولې ګریوګان د غاسد ورور ته به اجازه وک قرار صاحب په بخنی سره کاغه کوم پښتنه لرل ډیر وخت کې نستو دوی د ورسي خبره کړې وای. خیر بیا هم خوښه قرار صاحب وبخی مالک داسې بې ځایه جمپ وکړو. ګورئ د تاسو چې کومې خبرې وکړې دا ټولې د فلسفې خبرې وي او دا ولس په فلسفه باندې نه پوهېږي. نو زما لنجه د دې خلکو سره دا ده چې په عادي ژبه دا خبرې وکړئ دا ولس پوه کوي. یعنی که ستاسو په جنرالانو کې داسې کس وي چې زما غونده شخص ته خپله په یو ته خپله داسې لکه سایکالوجیست زه په تا پوهېږم، زما غونته شخص ته اختار راکړي چې که زه راغلم افغانستان ته اول به تا په دې سر ولم. ستا په جنرالانو کې داسې کس وي نو آیا دا ولس په ونه ډار شي چې زما ته پوښتنې ته وخت نه راکوي؟ هغه دوی خپله سره راټول دي، خپلې کې خبرې کوي، خپله یو په تصمیم نسي. ځکه دا دې خبرې باندې چې ولس پوښتنه ونه کړي نو ولس پوهېږي نه. نو دا خبره صحیح ده. نه زه یو خبره خو له ټولو ملګرو زما هیله ده، له ټولو ملګرو مې هیله ده یو که یو سړی یو ګام درته رامخته کېږي تاسو باید دوه ګامه ورمخته سئ. موږ ټول له ذهني مرحلو تېر سوي یو، خاص ذهني مرحلې. افراطیت په خپله یوه ذهني مرحله در واخلئ په افغانستان کې بالخصوص په یو مرحله کې موږ ټول که طالبان نه وروره طالب فکري یعنې زه به د طالبانو د تېر واري سقوط کیسه درته وکړم. والله بلا زموږ په کور کې داسې زړه وه لکه په کور کې جنازه پرته او دا شرم خبره بولئ که هر شی بولئ وروره. دا زه درته وایم په کندوز کې طالبان معاصره وو که نو موږ څه خبر وو چې دا رمونې ټول پاکستانیان وو. نو که موږ په دې باندې چا پوه کړي وای چې وروره ژاړئ ما دا په کندوز کې څه معاصره دي صحیح د افغانان به هم پکې خو هغه رقم او نیمې پکې پاکستانیان دي لږ تر لږه د افغانانو به هم ژړلي وای د پاکستانیانو خو به هم نه ژړلی. موږ په پاکستان کې وو په هغه وخت کې په دغه کې دغه اول چې دا کیسې را شروع شوې دا خو دغه ټکي یو بله پوښتنه زه کوم. ته په دې باندې خبر یې چې د دښتې لالي نه څومره مړي پکتیا ته راغلي، څومره هلمند ته ورغلي دي، څومره غزني ته ورغلي. موږ پکتیکا او پکتیا ته خو قسم په قرآن د یو راغلی او ما په قسم سره پوښتنه کړې سکندر ته څومره تللی وای والله کندهار ته هم راغلي. مخونه یې وګوره ته خپل خدای هغه مخونه دي افغانانو دي ویډیوګانې خو ټولو لیدلي تاسو خپل خدای نیم مخونه دي پنجابیانو نه دي. څیرې د دشت لیلي د مړو څیرې چې وګورې بیخي د کنداریانو خو بیخي نه دي. دا خلک وایي د لوی کندهار اولادونه وو. کنداریان خو موږ ته معلوم دي وروره چې هغه بدمرغه طالب یې خو مخې سره هغه یو څه هغه افغاني نور پکې نه و دغه ولاکه اکثره یې پاکستانیانو دغه په هر صورت په ډېرو ځایونو کې اردو ژبه وایي لګیا دي هغه ژبه او هغه طریقه یې اردو ده. ګیرې څکوړې دي مردارې ګیرې دي. په هر صورت ول به افغانان به ول پکې خو هدف مې دا دی
دلته اصلي په ما دا ولوس دا یو ذهني مرحله ای انسان چې نه تیریږي له دغه مرحلې نو تر څو پورې چې یو څوک هغه ته نه وي در سره تللي په اصطلاح خو بې انصافه کس معلومیږي یو بل په دې طالبانو کې هم څوک یې ملاتړ کوي دوه ډوله خلک دي یو خو دغه رقم وي چې دا یسودي سره پوښتنې لکه اوس مثلا اتل صاحب او ډېر نور دوستانو دلته موږ چې بحث ورسره وکړ هغه سول په یو مرحله کې ملاتړ وکړ بیرته راجوړ سول یو هغه رقم خلک هغه لکه هغه زه په ټویټر کې پرون ټوکه کوله یو چا سره مال کسټه بیا چالانه سوه نو هغه لکه کسټه لکه د کسټې په پاکستان کې به یو قسم هغه مالونه په سړک باندې خرڅېدل بیا به یې چغې والې چې هر یو مال په 15 روپۍ هر یو مال په 2 روپۍ هغه کسټې بټن به وویل نور به هغه پسې چالانه وه یو ډول طالبان دغه شیان دي لکه کسټ کې نصب یې ورور همغه یو شی ګردانوي درته چې ته زر وارې هم دلایل ورته ووایې دی بیا درته راشروع شي چې هغه امریکایانو داسې ولې کول چې بیا ته فلسفه ورته ووایې هغه د رئیس جمهور عکس یې ولې دا خو 5 خبرې دي طالبان په خپلو کې سره کېنسي دي ویلي دي چې راځئ دا به وایو بیا هغه رالیږي بعضې خلک کرایه کوي یا کرایي خلک راځي بحثونو ته په همغه یو ټون کې غږېږي همغه یو خپل ګردان کوي هر چېرته چې هر بحث ته یو طالب ور وخېځي 5 خبرې داسې ګر درته وکړي چې شپږمه خبره بیا نه یې زده چې بیا خبرو کې راتاو کړي بیا نور خبره تورتوړی سي درته ته نوره خبره نه یې زده پرون ما دغسې یو چل وکړو نه پوهېږم ساقي صاحب تاسې واس که نه واس په ټویټر کې یو بحث تللی وم د هغه په نامه یو طالب دی تورتوړی سو بیرته یې بټن باندې بټن کېکاږلی دی کسټې نو ما هلته ملګرو ته ویل مال کسټه پلی کول بیا شروع سو یو هغه رقم طالبان یې له هغوی سره بیا کله تونده اوس هم پروا ځکه نه کوي چې هغه کې اجیران دي د خره زبان هغوی د قناعت لپاره نه راځي د لپاره نه راځي د رښتیا یو ګریونس لري یو شکایت لري یو مشکل لري هغه دغه شي لپاره راځي نو هغه د دوی خپل کوم چمچې سي دي د دوی د کمپاینونو خلک سي دي هغه سوره سپک کوي وایي رټئ او وایي شړئ بهتره ده البته که یې ساتئ د دې لپاره چې بحث پرې ګرم کوي پروا نه لري هغوی سره فایده نه کوي او یو دا چې خپل یو ملګری وروره په خبره سره پوهېږئ خو فقط سوالونه یې ورته هغه سوالونه تر خپله وسه پورې باید کوشش وکړو چې ورته هغه کړو تاسو ته ښه وخت او ښه لایف غواړم شپه ده دلته نه که چې کوم په عذاب کړې نه د مو خدا جهاد دا سلامونه ساقي خیل صاحب ته ودرېږه چې دا زموږ سلام ته خو علیکم وایي سلامونه وعلیکم سلام جناب قرار صاحب تاسې ته هم سلامونه احترامات خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به اوسئ والا دا بحث مې اورېده ډېر خوند یې راکړ ډېر زبردسته خبرې وسوې او زه خو وایم چې په دې ټولو خلکو دا فرض عین به وي زه وایم چې دغه قرار صاحب بحث ته باید راځي او دا خبرې باید واوري ځکه چې پوه سي په دې حقایقو باندې ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي اوس هم دا شک کوي چې والا طالبان پاکستانیان نه دي او زه وایم کومه هغه خبره باقي پاتې ده چې دوی د پاکستاني نه وي که تاسې پام وکئ هغه دوره کې چې کله دوی جنګ کوو دوی چې ورته جهاد ویلې نو په هغه وخت کې هم د تورخم نه دیخوا جهاد فرض و د تورخم نه اخوا هیڅ خبره نه وه خیر او خیرت وه د استاد یاسر خبره اوس دلته د مکتبونو په حساب کې بیا د تورخم نه اخوا هر څه بند دلته درس او مکتب او پانتون او هر څه بند یعنی حرام او اخوا هیڅ خبره نه ده خو نور پاکستانی توب چی شي دلته ما سره ماشوم هم دی ډېر وبخئ نو ما غوږ نیولی د جناب قرار صاحب زه چې لږ فارغه سم بیا به نورې خبرې وروسته وکړم مننه وزیر صاحب زه د حقاني صاحب راغلی د نه پوښتنه کوم تا د حقاني تخلص ولې ښی حقاني صاحب سلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به نو تاسو بحث کوم ځای کې د مرادي پوښتنه مو کړه حقاني تخلص نه دغه پوښتنه ډېره ښه ده د حقاني باندې موږ پوه کړو د حقاني تخلص دې ولې ښی بس دا خوند یې راکړی حقاني تخلص ښکلی نوم ده او یو برنپوزه نوم ده چې ما یې خیر ځان لپاره مې انتخاب کړی په وارثینو به ډېر ښه لګېږي دا ماشومانو په میندو باندې وژل شوي دي بس دی لیدلې پوښتنه تا څه شي باندې خوند درکړی دا لفظ خوند درکړی ده او که څه نسبت په هغه باندې څه چل ده ولې بس دا زما تخلص ده بس
دغسې یو نوم دی هغه زیږ نوم دی چې ماته ډېر خوند راکوي او ځینې باندې عمران بد خان خو وایي لګي. حقاني سیده دا یوه قبیله ده په زدرانو کې موږ ته خو زه خو لوی پکتیکا یم لرغونې پکتیکا یم موږ خو په زدرانو کې کومه حقاني قبیله ونه لیدله. تاسې قبیله یاستئ او که د حقاني مدرسې نسبت ځانته کوئ؟ نه دا قبیله نه ده، بس تخلص دی، یو معنا ورکوونکی تخلص دی ما په ځین ایښی دی. څه معنا لري؟ بس حقاني یعنې حق ویونکی، حق طرفدار، ډېرې معناګانې. نو د جلال الدین حقاني دا تخلص چې و دا خو د مدرسې په نسبت باندې و او د مدرسې سمیع الحق زوی وویلي چې ما طالبانو ته ویلي دي چې په تاسې باندې د پاکستان دفاع فرض ده او په افغانستان کې به دا دفاع کوي. نو تاسې دغه خلکو ته چې دا منافقتونه وایاستئ چې د پاکستان ملایان نه دي سم او نه دي سم دغه دي، تاسې دا تخلصونه خو بیا په حقاني مدرسه جوړ دي. ګوره هغه په افغانستان دفاع پاکستان کې نه ورته پر شوی، ستاسو په د واشنګټن دفاع هغه تاسو وایي افغانستان ته دا ګوره بیا که ما د سپیکر کوس ته به لږ هوښیار یې خو نه یې هوښیار. ما د سمیع الحق زوی وویل چې د ما پلارم ویل زم تاسو ته وایم چې تاسې به د پاکستان دفاع په افغانستان کې کوئ. د حقاني مدرسه وایي د حقاني مدرسه خو تاسو ته د مکې غوندې اهمیت لري. تاسې بیا ولې وایاست چې موږ پاکستانیان نه یو؟ موږ خو دا چغې وکړو د ولس دا پاکستانیان دي. دا خو ستا خبرې دي چې پاکستانیان موږ پاکستانیان نه یو. سواتي ورسره غزوه ډېر و داسې دا که اول خو دی چې لپاره راوخوت کالي صاحب مهرباني کومه تبصره دې درلوده، پوښتنه دې درلوده. راوختم اول خو ستاسو چې کومې خبرې وکړې دا ټولې غیر منطقي او بیخي بدلیله خبرې نه داسې مشخص ووایه ورته هغه پلانۍ خبره یې بیخي ډېره غیر منطقي وه، هغه مشخصه خبره وکړه. ټولې خو له موږ هم لاره ورکېږي، لوستمه یې وښیه. اول خو د اسد وویل چې دا د قرار صاحب خبرې فرض دی باید ټولې ووري. نو څنګه فرض دی چې قرار صاحب وایي مدرسه ګندګي وه باید ملایان ورک شي؟ دا خبرې دي چې دا کې وایي چې نه دیني فرض یې نه ده کولی، دا یې ویلي ملي واجبه وه، هدف یې دا شی دی. فرض خو خامخا په دیني کانټکس کې نه استعمالي، کله کله سړی وایي دا بیخي فرض ده، یعنې معنا داسې لازم ده. او زما خبرې فکر کوم دا زما ته ورته خبرې اورېدل لازم ځکه دي چې افغانان تباه کېږي که دا خبرې وانه اوري. که همدغسې مړه څټ ورته پراته وي دغه اوسنیو توطیو ته. قرار صاحب د په تاسې باندې لکه هغه نقد په تاسې باندې وکړه او بیا بیرته په ما باندې راتاو سو. زه نه پوهېږم که قرار صاحب کومه خبره کړې د هغه په خبرو باندې ته کوم نقد لري؟ تا خبره غلطه وګڼله، وایي اوله خبره دا غلطه وه چې ده ویل چې قرار خبرې اورېدل لازم دي. نو زه تا ته وایم دغه دا کومې خبرې چې ما وکړې، مثلا افغانان دي خپل برخلیک پوښتنه وکړي، افغانان دي په دې باندې غور وکړي چې دوی د هېواد ځمکې ولې ترهګرو ته ورویشل کېږي، ولې دلته یې ترهګرو ښارګوټي جوړېږي. په دې د غور وکړي چې ولې د پاکستان فوج طالبانو ته پیسې ورکوي چې پاکستانیانو ته په غزني کې ښارګوټي جوړې کړي. خو زما غلط خبره کړې، خو دښمن ده. نو دښمن تا ته پیسې درکوي چې ته ځان ته کور پرې جوړ کړه. دا خو ستا نظرونه دي چې ورکوي، هېڅکله دا خبرونه نظرونه نه دي. ګوره یو خبرونه یو نظرونه یي. خبرونه هغه یي چې هغه میډیا ریپورټ کړي، یو نظرونه یې هغه دا یي چې بیا زه تحلیل پرې باندې کوم. دا اوس ما کومه خبر درته وکړه دا خو نه خبرونه دي، دا خو نظرونه دي نه. دا خو بله ورځ د پاکستان خارجه وزارت ترجمان وویل چې موږ له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د ټي ټي پي لپاره به هغوی په غزني کې کورونه جوړوي، یعنې د پاکستاني طالبانو لپاره به په غزني کې کورونه جوړوي او د پاکستان فوج به کومک ورکوي. او دا به وایي ځکه هلته کورونه ورته جوړوي چې موږ ورته وویل چې دا د افغانستان د کرښې نه ډیورنډ د کرښې نه یو اخواته کوي زموږ ته تاوان راونه رسوي که نه. نو غزني او پکتیا خو دومره سره لرې هم نه دي، دا تاوان خو اوس هم ورسېږي. زما پوښتنه دا ده چې پاکستانیان تا ته پیسې درکوي چې پاکستانیانو ته په غزني کې کورونه جوړ کړه. په دې باندې اوس موږ شک وکړو که یې ونه کړو، دا قرار غلط درته وایي که رښتیا درته وایي؟ ګوره اول خو هېڅ ثبوت نه لري چې پاکستانیانو ته کورونه جوړېږي. ټي ټي پي څوک ده؟ تحریک طلبای پاکستان. دا پاکستانیان دي که نه دي؟ پاکستانیان دي، پاکستان کې جنګېږي، دلته هېڅکله ځکه نه ده ورته مشخصه شي. نه هغه خو نو داسې مه وایه. نو وایي قاضي پړ کولم، زه نه پړ کېدم. زه به قسم درته وکړم په غزني کې د کابلو په دښته کې د واغظ او د شلګر ترمنځ یو غټه دښته ده، زموږ خپلې ځمکې دي.
کابلو دامان ورته وایي. په دې دامان کې یو ډېر څور د سترګې کار کوي، همدومره یې نړیوالو ترهګرو ته شارک پې نه کړی دی. یوازې ټي ټي پي کسان دي، پنجابیان دي اکثره دوی ته غټ هلته هغه جوړوي، دا ښارګوټی ورته جوړوي. دا خو به نو زه قسم درته وکړم او رسنیو کې هم راپور راغلی دی، د غزني خلک ټول پرې خبر دي. قرار صاحب هغه یې جوړ کړی ده، دغه د دامان په دښته کې ده، په قره باغ کې ده، او دغه دغه کې ده، دغه علي بابا نه و، هغه د امنیت ملي ته چې کوم دغه ورکړي ولو علي بابا دښته، او همدغه یې دغه کړي دي، مکمل سپارل سوي دي، که ګټې ته دغه کسان هم ورته انتقال سوي قرار صاحب.